د شیاټیکا نوم به تاسو اورېدلی که شیاټیکا نوم هم نه یې اورېدلی نو دې ته عرق النساء وایي دا نوم به م اورېدلی او که تاسو دا نوم نه یې اورېدلی نو په پښتو کې دې ته موږ وایو رګ خلک وایي هلکه رګ دی دا د خپې غټ رګ چې دی که نه په دې باندې درد راځي تکلیف راځي دې ته شیاټیکا ویلی کېږي دا شیاټیکا څه شی دی د څه د وجې نه کېږي او د دې علاج څه دی نو په دې باندې نن خبره کوو صحیح ده دا شیاټیکا چې دی که نه عرق النساء کوم ته چې موږ په پښتو کې رګ وایو دا اصل کې ګوره زمونږ د خپه چې ده که نه دې ته یو دوه غټ نروز راغلي زه تاسو ته ښایم هغه ته ویلی کېږي شیاټیک نروز د ملا د تیر نه راوتلی دی دا شیاټیک نروز او د ټولې خپې کې داسې غور شوی دی د دې شیاټیک نرو کار اوس څه دی د دې شیاټیک نرو کار دا دی چې دا د ټولې خپې ته سپلایي کوي یعنې مطلب دا دی چې زمونږ د خپې ته څومره سپلایي کېږي دا د شیاټیک نرو د وجې کېږي دا ورته سپلایي کوي د دې په وجه باندې زمونږ خپې ژوندی دي زمونږ خپې چې حرکت کوي کار کوي دا د دې شیاټیک نرو په وجه باندې ځکه چې دا ورته سپلایي کوي تاسو ته مې ویل اوس که چېرته په دې شیاټیک نرو کې فرق راغلی څه مسله پکې راغله او دې دا سپلایي متاثره شوله نو دې ته بیا شیاټیکا ویلی کېږي اوس راځو دې له چې دا شیاټیکا د څه د وجې نه کېږي څه مسله راشي چې د هغه د وجې نه خلکو ته د عرق النساء بیماري کېږي دا شیاټیکا ورته کېږي صحیح ده د خپې درد چې پرې راځي نو د دې یو څو وجوهات دي کازز کوم وجوهات دي د دې په وجوهاتو کې اولنۍ غټه خبره چې ده که نه هغه سلیپ ډیسک دی ډیسک سلیپ ډیسک داسې دی که نه چې زمونږ د ملا دا کوم اډوکې چې دی دا تیر دا چې تلی دی په دې کې دننه ګوره داسې ډیسکونه دي صحیح ده د دې په منځ کې دا دي بیا داسې دا مختلف قسم ډیسکونه دي زمونږ په دې ملا کې دننه اوس کله داسې وشي که نه چې زمونږ په دې ملا باندې څه زور راشي څه تکلیف راشي څه مسله راشي نو د هغه د وجې نه د ملا دا تیر چې دی که نه دا زور والي په دې کې دا ډیسکونه چې کوم موجود دي دا سلیپ شي مطلب دا دی چې دا اوخیږي دا د خپل پوزیشن نه د خپل ځینه اخوا دی خوا شي نو د ملا په دې تیر کې دا پرخ راشي د دې د وجې نه دا شیاټ نرو چې دا بیا هغه شانته کې سپلای نه کوي نو اولنۍ وجه چې دا که نه چې شیاټیکا دا د عرق النساء مسله خلکو ته راځي نو په دې کې دا سلیپ ډیسک چې په دې ډیسکونو کې څه سلیپ راشي دا سلیپ شي اولنۍ خبره ده او دا ولې کېږي دا د مختلف قسم وجو نه کېدلی شي چې په ملا باندې زور راشي دویمه وجه چې د هغه د عرق النساء کې هغه د ډایبیټیز به تاسو پېژنئ ډایبیټیز شوګر ته ویلی کېږي انسان چې کله شوګر وي نو هغه ته دا خطره شته دی چې دته شیاټیکا مسله راشي دریم چې کم کاز دی وجه ده هغه د پریګنینسي داسې مسله ده چې کله زنانه پریګننټ وي نو د هغوی ته دا مسله اکثر راځي چې د خپې باندې درد راځي شیاټیکا نرو سپلای کمه شي نو دریمه وجه پریګننسي کېدلی شي څلورمه وجه چې ده که نه د دې د وجې چې شیاټیکا راځي هغه د پور پوسچر یعنې مطلب دا دی چې د ځینې خلکو دا پوسچر چې دی که نه دا قد و قامت دا ګډوډي سیده نه وي باډي د هغوی برابر نه وي هغوی کاږئ پیدایشي کوک پیدا شوی یا بل څه مسله راغلي وروسته اکسیډنټ یې کړی یا پرېوتی یا هر څه چې شوي خو د هغو دا پوسچر چې دی که نه دا قد و قامت دا ګډوډي دې د وجې نه شیاټیکا درته وشي هغه رګ ته سپلای کمه شي نو بله څلورمه وجه چې ده هغه پور پوسچر دی صحیح ده د دې نه علاوه یو بله وجه چې ده هغه د اوبیسټي پنځم نمبر اوبیسټي ویلی کېږي موټاپې ته یعنې مطلب د انسان وزن د خو ډېر زیات غټ شوی دی او تاسو ته ما په تیر کلاس کې دا خبره کړې وه چې دا اوبیسټي چې ده موټاپا دا د بلا شی بیماریانو جرړه ده نو کله چې یو انسان د حد نه ډېر زیات غټ شي سیوا شي موټاپې طرف ته لاړ شي نو دې انسان ته خطره شته چې اوس د دې انسان په نرو باندې غوښه راشي یا مثال د باندې دا مسل دومره راوړي چې دا شیاټیکا نرو چې دا کمپریس کېږي په منځ کې نو بیا دا هغه شانته کې سپلای نه کوي نو اوبیسټي موټاپا چې دا که نه دا یوه بله وجه ده چې دې د وجې نه دا د رګ بیماري خلکو ته کېږي دا شیاټیکا عرق النساء مسله خلکو ته راځي نو چې د چا وزن سیوای هغوی دې په دې باندې سوچ وکړي هغوی دې د خپل وزن کم کړي او دا سیوا وزن چې دا موټاپا چې دا څنګه چې تاسو ته ما وویل دا د بلاشي بیماریانو جرړه ده نو دا یوازې شیاټیکا نه دا بلډ پریشر جوړی دا شوګر جوړی دا د زړه بیماری نه جوړی مطلب بلاشه بیماری نه دا د موټاپې سره تړي که چېرته انسان په خپل وزن باندې په خپل باډۍ باندې توجه ورکړي د ایکسرسایز کوي خپل وجود برابر ساتي نو دته به بلاشه مسلې داسې چې به نه راځي خو د دې نه علاوه یو بله وجه چې د هغه د وجې نه دا شیاټیکا کېږي که نه نو هغه زه به ووایم چې اکوپیشن
یو انسان دی چې هغه څه کار کوي. ځینې خلک داسې دي چې هغه داسې کارونه کوي، داسې سخت کارونه د د شیاټیکا نرو متاثره کیږي. لکه مثال یو مزدور دی هغه ډېر زیات وزن اوچتوي، 2 منه 3 منه وزن هغه اوچتوي، د هغه د وجې نه د هغه د سلیپ ډسک مسله راشي. یو انسان دی چې هغه سخته مزدوري کوي، یا تاسو به کتلي چېرته ډرایورانو ته دا مسله ډېره زیاته راځي چې هغه ټول عمر ډرایوینګ کوي، د هغې د وجې نه دې ته د شیاټیکا مسله راشي. نو بله وجه چې دا هغه اکوپیشن دی. کم خلک چې سخته مزدوري کوي، ډېر وزن اوچتوي یا ډرایوینګ ټول عمر کوي، نو پاسیبلیټي شته، چانس شته چې دې خلکو ته دا شیاټیکا مسله راشي. نو دا یو څو وجوهات دي. که چېرته موږ وغواړو چې دا شیاټیکا د عرق النساء مسله موږ ته رانشي، نو موږ به په دې کازز باندې سوچ کوو چې دا مسلې موږ ته رانشي، چې دا مسلې د دې مخنیوی موږ وکړو، نو موږ ته به بیا دا شیاټیکا مسله نه راځي. دا خو ټیک شو. اوس مثال خدا نه خواسته یو کس ته شیاټیکا مسله راله، عرق النساء راله، دا د رګ مسله انسان ته راله، بیا به څه کوي؟ د دې علاج څه دی؟ نو راځو ټریټمنټ ته. ټریټمنټ علاج ته راځو. نو زیاتره خو شیاټیکا مسله چې چاته راشي که نه، اول وخت کې دا په خپله باندې ټیک کېږي، خود به خود ټیک کېږي. اولنۍ خبره خو دا ده چې کله شیاټیکا راشي زیاتره داسې کیسونه دي چې هغه په خپله ټیک شي، هېڅ ته ضرورت را نه شي، د وخت سره سره په خپله دا مسله ختمه شي. خو که چېرته دا ختمه نه شوله، نو دویم علاج د دې لپاره دا دی چې دی اکسرسایز کوي. ریګولر اکسرسایز د دې لپاره خپل اکسرسایز دی، هغه به انشاءالله چېرته یو کلاس به چېرته په دې باندې ووایو چې کوم قسم اکسرسایز داسې پکار دی چې انسان ته شیاټیکا نه کېږي، چې هغه د شیاټیک نرو چې دا د دې سپلایي ښایسته طریقې باندې کېږي. داسې اکسرسایز د دې لپاره شته دی، هغه به انشاءالله زه تاسو ته چېرته وښیم چې هغه کومې اکسرسایز شیاټیک نرو دپاره فایدهمند دي. نو هغه اکسرسایز به درته بیا زه انشاءالله چېرته په بل کلاس کې وښیم. صحیح ده؟ نو اولنۍ خبره خو دا ده، تاسو ته مو وویل په خپله ټیک کېږي، خود به خود زیاتره په خپله ټیک کېږي. دویم دا چې انسان اکسرسایز کوي، د اکسرسایز سره دا سپلایي ښه کېږي، روانېږي. 2 خبرې شولې. اوس مثال داسې حالات راغله چې په خپله هم ښه نه شو، د اکسرسایز سره هم نه ښه کېږي، بیا څه کول پکار دي؟ بیا پکار دا دی چې انسان ډاکټر ته لاړ شي، یو ښه نیرو سرجن ته ښکاره شي. که ده ته چېرته د سرجري ضرورت ونه، دته سرجري وکړي او دته میډیسن ورکړي، نو بیا اخرنی علاج د دې سرجري او میډیسن دی. صحیح ده؟ نو دا و شیاټیکا، عرق النساء.